ارجنټینا د فټبال نړیوال کپ ګټلې، خو د هر چا په ژبه د میسي نوم دی. د میسي مینوال وایي دوی تاریخ په جوړېدو لیدلی، کله چې د دوی د خولې د نړۍ په تاریخ کې د فټبال له ټولو ستر لوبغاړي ګریټسټ آف آل ټایم یا GOAT لیونال میسي ورلډ کپ ټرافي اوچته کړه. میسي په فاینل کې 2 وار ګولونه وکړل او دغه شان ټول ټورنمنټ کې 7 ګولونه وکړل. د فرانس کلیان امباپه په فاینل کې 3 ګولونه یا هټریک کولو سره ټول ټال 8 ګولونه وکړل او د ګولډن بوټ ایوارډ یې واغسته. د ارجنټینا کپتان میسي ته د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد الثاني د عربو چوغه واچوله او بیا یې ورله د فټبال ورلډ کپ ورکړ. قطر کې د فټبال یا ساکر نړیوال مقابلې د اتوار پر ورځ مکمل شوې، خو یو خوا دې مقابلو قطر کې د بشري حقونو حال باندې تنقید له موقع پیدا کړه، نو بل لوري ته قطر نړۍ ته دا هم وښودل چې دوی داسې غټ پروګرام ترسره کولو توان لري. I've seen a lot of criticism. په تیر مئی کې د بشري حقونو تنظیم هیومن رائټس واچ او د بخښنې نړیوال تنظیم امنسټي انټرنیشنل په قطر او فیفا باندې غږ کړی و چې د ورلډ کپ ګټونکي ټیم لپاره د 440 میلیونه ډالرو انعام عمره پیسې دي هغه مزدورانو لپاره هم کېږدي چې د مقابلو لپاره سټیډیم یې جوړ کړي دي او د کار دوران مړه یا جوبل شوي دي، خو قطري چارواکو او فیفا په دې خبرو غوږ نه دی ګرولی. قطر د فټبال ورلډ کپ لپاره یو شمیر نوي سټیډیمونه جوړ کړي او وايي یو کم 90,000 خلکو د فاینل لپاره خاص جوړ سټیډیم کې د ورلډ کپ فاینل وکړه او قطر خبري ادارې Q&A تر مخه 1.4 میلیونه خلکو د فټبال ورلډ کپ کتلو لپاره د قطر سفر هم کړو. محمد عالمګیر، وایس اف امریکا، ډیوه، واشنگټن.